سلامونه خوږو لیدونکو، پام مو راګرځوم د نن څو مهمو خبرونو ته. کورنۍ چارو وزارت د 10,000 پولیسو د مسلکي زده کړو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان په یوه ټویټ کې ویلي دا 10,000 پولیس اوس مهال د هیواد په ولایتونو او ولسوالیو کې د پولیسو په مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي. نوموړي ویلي په دې روزنه کې ټولې هغه زده کړې شاملې دي چې پولیس ورته اړتیا لري. پاکستان د افغان نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري په اندونیزیا کې د افغان میرمنو د تعلیم په اړه په کنفرانس کې خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې پرون په دې کنفرانس کې زرداري افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وکړ. په دغه کنفرانس کې د طالبانو کوم استازی نه تر سترګو کېږي، خو د نړۍ ځینو رهبرانو پکې ګډون کړی دی. طالبانو لا هم اجازه نه ده ورکړې چې نجونې په افغانستان کې تر 6 ټولګي پورته نور تعلیم وکړي او ښځو ته هم په اکثرو ادارو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا PTM مشر منظور پښتين له پاکستانیو چارواکو غوښتنه کړې چې له افغانستان سره پر پوله دې تګ راتګ کوونکي نه ځوروي. نوموړي د ډسمبر پر 9 د بلوچستان په پښتون میشتې ښار چمن کې احتجاجي جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې پاکستاني چارواکي پر تورخم چمن او نورو لارو اختونکي پښتانه قصداً ځوروي او تشدد پرې کېږي. منظور پښتين پر ولس غږ وکړ چې د ریاست د داسې کړنو پر ضد سره یو شي. د چمن دروازې د تړلو او د خلکو ځورولو مخنیوي لپاره که هر چا احتجاج کاوه نو موږ به ورسره ملګري یو. پاکستاني چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې داسې تورونه تل رد کړي او وایي چې پر پوله یوازې د امنیت ساتنې لپاره سختي کوي او همدا لامل دی چې د ویزې او پاسپورت لرلو شرط یې ایښی دی. منظور پښتين وویل دوی د ریاست دا بندیزونه نه مني چې د په وینا پښتانه پر خپله خاوره تګ راتګ نشي کولی. پوتین وایي د اوکراین د برېښنا په زیربناو بریدونه به دوام ولري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې د اوکراین د برېښنا په شبکې بریدونه به دوام ولري او د دا ډول بریدونو د پیل ملامتي یې په اوکراین واچوله. ښاغلي پوتین پنجشنبه د ډسمبر 8 د لندۍ 18 په کرملین کې په یوې لمانځغونډې کې چې نظامي افسرانو ته پکې مډالونه ورکول کېدل په اوکراین ملامتي واچوله چې په ملکي زیربناو بریدونه یې پیل کړي دي. ښاغلي پوتین په هغه پله برید ته اشاره وکړه چې د کریمیا ټاپو د روسیې سره نښلوي. د روسیې جمهور رئیس څه موده وړاندې دې سیمې ته ورغلی و. پوتین په خپلو خبرو کې وویل د ګاونډي هیواد یعنې اوکراین د برېښنا په زیربناو زموږ د بریدونو په هکله ډېرې چغې وهل کېږي، خو دا به زموږ د جګړې په ماموریت کې مداخله ونه کړي. درنو کتونکو، د دې ساعت خبرونه مو تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو خدای پامان، ښې شېبې.